بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو سلامونه او نیک هیلې د کاونټ په سیریز کې موږ تاسو کاونټ فارموله ویلې کاونټ اف مو ویلې کاونټ بلانک مو ویلې کاونټ ا مو ویلې نن موږ تاسو د کاونټ افس لپاره مې دا یو پریکټیکل تیار کړی دی دا یو عملی کار مې تیار کړی دی ګوري ملګرو موږ تاسو باید کمپیوټر په داسې یو شکل باندې زده کړو چې زموږ تاسو په عملی ژوند کې په درد وخوري کچېرې کمپیوټر زموږ تاسو په عملی ژوند کې په درد ونه خوري یعنی موږ تاسو چې کورسونو کې وایو یا آنلاین زده کوو یا یو ځای ته پوهنتون کې وایو په مکتب کې موږ کمپیوټر وایو که عملی موږ ته په درد ونه خوري هیڅ فایده نه کوي زموږ ټایم ضایع شو او وخت د انسان دپاره یو بهتر څیز دی نو ځکه موږ دغسې سیریزونو باندې کار شروع کړی دی عملي پریکټیکل مثالونو باندې چې کم از کم موږ زده کوونکو ته دا ذهنیت ورکړلی شو چې کمپیوټر زموږ ستاسو په ژوند کې مفید رول لوبولی شي زموږ ستاسو په کاري ځای کې مفید رول لوبولی شي او موږ تاسو کولی شو خپل ژوند د کمپیوټر په واسطه خپل ژوند د ټکنالوژي په واسطه باندې تغییر کړو فعالیت وکړو کار وکړو دلته نیمز موجود دي مختلف کسان دي احمد د نوکیا کمپنۍ موبایلونه خرڅوي حامد د سامسنګ علي د اپل سهیل د بلیک بیری بیا احمد د حامد د سهیل د بیا احمد د حامد سهیل همدا کسان مونږ سوزل ذکر کړي دي ښه دا کسان مونږ ذکر کړل احمد د نوکیا موبایل خرڅوي خو د ټولو کسانو ته 15 موبایل ټارګټ ورکړل شوی دی ورته ټارګټ ورکړل شوی دی سلمانان دي دوی ټارګټ ورکړل شوی چې دوی بیا د دې میاشتې تر اخره پورې 15 موبایل خرڅ کړي یا په دې میاشت کې باید دوی 15 موبایلونه خرڅلاو وکړي اوس دوی احمد ته ویل شوي دي چې په دې میاشت کې دا لومړنۍ میاشت ده دا لومړۍ میاشت ته زه داسې یو رنګ ورکوم چې د نور رنګ سره تغییر شي بیا دا دویمه میاشت ده دې ته بیا داسې یو رنګ ورکوم درېیمې میاشت ته داسې یو رنګ ورکوو او دا زموږ او ستاسې څلورمه میاشت هره میاشت کې موږ ته دا ډیټا راکړل شوې ده په لومړۍ میاشت کې احمد ته 15 موبایل ټارګټ ورکړل شوی او د ټارګټ نه دی پوره کړی همداسې نورو کسانو ته حامد پوره کړی 14 خرڅ کړي دي علي بالکل زیات 15 موبایل خرڅ کړي او دا مختلفې کمپنۍ دي موږ تاسو ته اوس د 4 میاشتو ډیټا راکړل شوې ده دا وګوره دا لومړۍ میاشت زه دې کې لیکم یو دا لومړۍ میاشت ده دا دویمه میاشت ده او دا کومه میاشت ده درېیمه او دا څلورمه میاشت ده د 4 میاشتو ډیټا موږ ته راکړل شوې ده او راته ویل شوي دي چې د دې 4 میاشتو تاسو موږ ته معلومات وکئ چې احمد ته چې د نوکیا کمپنۍ موبایلونه ورکړل شوي دي د په دې 4 میاشتو کې څو موبایل خرڅ کړي ټوټل او آیا د څو ځلې خپل ټارګټ په دې 4 میاشتو کې اچیو کړی دی ټوټل به موږ پیدا کړو احمد څو د نوکیا موبایل خرڅ کړي آیا ټارګټ چې 15 دوی ته ورکړل شوی و په دې 4 میاشتو کې څو ځلې د اچیو کړی دی لاسته راوړلی دی او نن اچیو څو ځلې مطلب خپل ټارګټ نه دی پوره کړی نو ګوره دا موږ تاسو ته په عملي کارونو کې ډیر زیات په درد خوري که موږ تاسو د دواو کاروبار کوو که موږ تاسو داسې د موبایلونو یو کمپنۍ لرو ایکسپورټ امپورټ کوو موبایلونه خرڅوو نور مختلف څیزونه موږ تاسو خرڅوو نو دا زموږ تاسو دپاره یو بهترین څیز دی موږ تاسو په دې باندې باید پوه شو دلته ما د ټولو کسانو نومونه لیکلي دي احمد حامد علي سهیل احمد د نوکیا موبایل خرڅوي حامد د سامسنګ موبایل خرڅوي علي د اپل او سهیل د بلیک بیری راځو اوس یو ځل پیدا کوو چې دوی مکمل څومره موبایلونه خرڅ کړي دي دا موږ تاسو د سم په فرمول کې هم ویلو د دې لپاره چې موږ ټوټال پیدا کوو جمع یا مجموعه پیدا کوو نو موږ د سم فرمول څخه ګټه اخلو سم اف موږ رینج انتخابو او کرایټیریا زموږ ستاسو دلته رینج چې دی لومړی رینج موږ ټوټال انتخابو وبخئ لومړی رینج موږ تاسو معلوموو چې احمد څومره موبایلونه خرڅ کړي دي نو موږ تاسو به دا د احمد څخه انتخاب کو کاما کرایټیریا زموږ څه شو احمد شو بیا کاما سم رینج کې به موږ دغه مجموعه دوی څومره موبایلونه خرڅ کړي دا به انتخاب کو قوس به بند کو انټر
احمد ټول مکمل په 4 میاشتو کې 195 موبایل خرڅ کړي دي نوکیا. حامد سمسنګ موبایلونه 190 خرڅ کړي. علي د اپل موبایلونه 104 خرڅ کړي او سهیل بلیک بیری خرڅ کړي 103. دې ځای پورې خو انشاءالله موږ تاسې پوه شو ځکه چې دا موږ تاسې د سم په فرمول کې هم ویلی دی. د سم په فرمول کې موږ تاسې دا ویلی وو. اوس پیدا کوو ټارګیټ اچیو. دا پیدا کوو چې احمد د نوکیا موبایلونه خو ټوټال په 4 میاشتو کې 195 خرڅ کړي دي. آیا په هر میاشت کې یا په د 4 میاشتو کې څو ځلې د خپل 15 ټارګټ چې دته ورکړل شوی دی آیا دا یې پوره کړی دی او که نه دی پوره کړی؟ نو د دپاره اوس موږ تاسې د کاونټ افس د فرمول څخه استفاده کوو. موږ تاسې څه لیکو؟ کاونټ افس. کاونټ افس کې موږ ته کرایټیریا رینج 1 زموږ اوس تاسې لومړی شرط احمد دی. نو احمد په دې ساحه کې موجود دی. د احمد ساحه به انتخاب کوئ کاما. بیا کرایټیریا زموږ شرط احمد دی ځکه موږ وایو چې احمد د نوکیا موبایلونه 100 دانې خرڅ کړي دي. 100 ځلې 15 خرڅ کړي. نو لومړی کرایټیریا یا لومړی شرط زموږ اوس تاسې احمد دی کاما. بیا موږ ته وایي کرایټیریا رینج 2 دویم ځل موږ ته پکار دی احمد د نوکیا موبایلونه خرڅ کړي. نو نوکیا موبایل دې ساحه کې دې رینج کې موجود دی. دا به انتخاب کوئ کاما. کرایټیریا 2 دویمه کرایټیریا زموږ نوکیا ده. دا باندې به کلیک کوئ کاما. کرایټیریا رینج 3 اوس موږ معلوموو چې احمد آیا 15 څخه 100 ځلې موبایلونه زیات خرڅ کړي دي. نو دغه خرڅلاو په دې ساحه کې موجود دی. دا به تاسو انتخاب کوئ کاما. اوس به دلته کرایټیریا 3 انتخاب کوئ. د کورس په منځ کې به تاسو زیات او مساوي 15 ولیکئ. کوټ به بند کوئ قوس به بند کوئ. ولې زیات او مساوي 15 ځکه موږ تاسې معلوموو ټارګټ 15 ورکړل شوی دی. که دوی 15 پوره هم که نو دا سمه خبره ده او که 15 څخه زیات هم و دا هم سمه خبره ده. انټر. 3 ځلې احمد خپل دا ټارګټ پوره کړی دی. راځئ وی ګورو چې صحیح دی که نه. احمد 15 ټارګټ ورکړل شوی 25 نه دی پوره کړی. دویم احمد ته 15 ټارګټ ورکړل شوی دی 44 پوره کړی. ډېر زبردست. دویم احمد ته 15 ټارګټ ورکړل شوی دی 34 پوره کړی نه دی پوره کړی. احمد ته 15 ټارګټ ورکړل شوی 29 پوره کړی دی 2. دریم احمد ته 15 ټارګټ ورکړل شوی 55 پوره کړی. نو 3 ځلې احمد خپل ټارګټ څنګه کړی دی تکمیل کړی دی پوره کړی دی او بهتره خبره ده. نو ګوره سم اف څخه موږ تاسې دلته څنګه کولی شو بهترینه استفاده کولی شو. همدا به تاسو لاندې راکش کوئ. تاسو وګورئ حامد 4 ځلې خپل ټارګټ پوره کړی دی. علي هم 4 ځل پوره کړی او سهیل 2 ځلې خپل ټارګټ پوره کړی دی. اوس موږ تاسې معلوموو چې نن اچیو 100 ځلې دوی دا ټارګټ نه دی پوره کړی. نو دې دپاره هم د کاونټ اف څخه ګټه اخلو. فقط په اخره کې موږ د کوچني د 15 څخه ورته لیکو. کرایټیریا رینج 1 موږ تاسې د نوم ساحه انتخابوو کاما. احمد باندې کلیک کوو کاما. بیا موږ د کمپنۍ ساحه انتخابوو کاما. په کمپنۍ کلیک کوو کاما. د سیلز کوانټیټي ساحه انتخابوو کاما. دلته ورته په کوټس کې موږ لیکو چې کوچنی د 15 څخه کوټ بندوو او قوس هم څنګه کوو بندوو. 2 ځلې احمد خپل ټارګټ نه دی پوره کړی او 3 ځلې پوره کړی دی. نو دا چې موږ لاندې راکش کو موږ تاسې بالکل په دقیق ډول سره هر کس معلومولی شو آیا دوی خپل ټارګټ پوره کړی دی او که نه دی پوره کړی. آیا دوی خپل ټارګټ پوره کړی دی که نه دی پوره کړی. مکمل ټوټال یې څومره کوانټیټي باندې زموږ د موبایل نه خرڅ کړي. نو دا وګورئ ملګري موږ تاسې د کمپیوټر په استعمال سره موږ تاسې د اکسل په استعمال سره کولی شو خپل کاروبارونه مخته بوځو. زه به انشاءالله هڅه کوم راتلونکي درسونو کې به موږ تاسې د ایوریج سیریز وایو. په هغې کې به زه هڅه کوم چې د فرمول نه په داسې شان ته تاسو ته الیبریټ کړم چې تاسو وکولی شئ عملی استعمال د دې وګورئ چې موږ څنګه دا عملی استعمالو څنګه موږ کولی شو په خپل کاروبار کې. ځکه د اوس وخت تاسو به خبر یاست موږ د ایټ په نوم باندې یو پروګرام لنچ کړی دی ایوریثینګ اباوټ ټیکنالوجي. په ایوریثینګ اباوټ ټیکنالوجي کې زموږ ټول فوکس زما او زما د مکمل ټیم ټول فوکس زموږ په همدې باندې دی چې موږ څنګه کولی شو دغه ټیکنالوجي چې موږ زده کوو
عملی زده کوونکو ته وښیو. مثلا که موږ اکسل وایو، اکسل څخه څنګه موږ عملی استفاده کوو. که موږ ورډ وایو، ورډ څخه موږ څنګه عملی استفاده کوو. که موږ تاسې په وینډوز کې ورکشاپونه ترتیبوو، په ایټ پروګرام کې نور مختلف کمپیوټر کې ستونزې پیدا کېږي څنګه حل کوو. انټرنیټ کې به انشاءالله موږ عملی ورکشاپونه جوړو. د انټرنیټ په واسطه باندې موږ څنګه خپل ژوند کې مثبت تغییر راوستلی شو. سوشل میډیا کې په واسطه موږ څنګه کولی شو په خپل ژوند کې مثبت تغییر راولو. موږ فعالیت وکړو، خپل کاروبار زیات کړو، موږ خپل په فردي لحاظ باندې وکولی شو ډېر څه زده کړو، ډېر څه وکړو. نو انشاءالله د ایټ پروګرام تر څنګ به داسې ټریننګونه، داسې ترتیب موږ هم برابرو تر څو موږ تاسې په ګډه وکولی شو په خپله ټولنه کې یو مثبت بدلون راولو او د ټکنالوژي څخه سالمه استفاده وکړو. ډېره زیاته مننه.